نیمه شپه کې راویښه شوې یم او جاړم نیمه شپه کې راویښه شوې یم او جاړم نیمه شپه کې راویښه شوې او جاړې نو اخر ولې جاړې شپه کې راویښه شوې یم او جاړم نیمه شپه کې راویښه شوې یم او جاړم زما تا سره لږ کار دی او ته نه یې مړه دله پر یې خوله لاس کېدی پر یې خوله ورله لاس کېده کېدی ورله پر یې خوله لاس کېنه هلکه سر نن مې څه سوچ کړی دی ویډیو لا هلکه نن چې کوم دی د منجن ماما سره یو ویډیو کو ځکه چې دا 1 ملیون فالوورز پوره شوي دي ډېر زیات خوشحاله دی السلام علیکم سپورټرو دا یو منجن دله دی ټیک ټاکې دی نه د منجن تا ته ست کړی کو ستا لور ته ست کړی د غولو ډرامه السلام علیکم ملګرو څنګه طبیعت مخلي ما هو پیژنې چې ایجاز افریدي تر زمونږ د نننۍ ویډیو چې صرف او صرف د انټرټینمنټ لپاره دا به سیریس نه اخلي هر اشیا زمانه خو یېرو بیا هم که زمانه آواز یا زمانه شکل په چا بد لګي دا ویډیو سکیپ کې السلام علیکم وعلیکم السلام منجن ماما دا راته ووایه چې ستاسو په کور کې ټول نورکوټې څوک دی زمون په کور کې خو ټول نورکوټی زما پلار دی هغه څنګه صدقوزیا ګوره استاد جي موږ ټول وروڼه ځان نه سمبلو ستا پلار او زما پلار اوس هم زما مور سره سملي اوسې دا وا که منجن ماما کو فرمان کسکر دی خواته نو یو ګان خو پې ډارېږه که نه زموږ د کتونکو ته یارا بیا به بي سلام صحیح ده ګلې دی یارا په مو پاتې مې خانېده جانانه کډاورې زمونږ د کلي کلا خود یقین ساته بیا مې کلا یاره غریبانان د پاره سکول جوړیږي لږ امداد وکړئ رورا سیخانې په ما واچوه وروره سیمټې په ما واچوه رورا مزدورانې په ما واچوئ جنت صدقوزیا دی مینا والو ته خو یو دوه شعرونه ډارې که حاجي چې څنګه مې راګېره کړه ژبه مې تونیوه وا حد دې کړی دی چې څنګه مې راګېره کړه ژبه مې تونیوه به دغه مې لومړي ځله چې چرګه مې حلاله کړه وا اوسې دا وا الیشا مور جلت خان وایي یا به ته د یوټیوب نه تښتې او یا زه ما په مشکله حالاتو کې یوټیوب نه دی پرېښی نو ستا غونته کیکوني ته به زه ځې پرېږدمه تا دغه مکمل ما توقع ونیوله ښه صدقوزیا دا راته ووایه چې سبق دې یاد کړی دی او که نه او استاد جي صرف تپوس کوه ښه نو ثنا دله راځي او که نه نه استاد جي ثنا خو اوس نه راځي خو وړه خور کرنې کله ناکله راځي لکه منجن ماما دواړه لاسونه دم نشته او ګډېږي نه کلیواله خارښ راباندې لګېدلی ګرېږم نو کوم ځای دې ګډېږي صدقوزیا یاره کلیواله کونه مې ګرېږي یار دا پرنټر به څنګه چلوم یار لږ چل خو راته وښیه یار داسې وکړه مای کمپیوټر ته لاړ شه لاړم ورته اوس رائټ بټن کلیک کا ها کلیک مې کړه بیا ها اوس ډیوایس منیجر کولو کا کولو به کو اوس بر وګوره ګوټ کې څه ښکاري درته ګوټ کې خو پکې لګېدلې دی مړه بس دا پکې ولګوه او ښه آرام سره به توده شه دماغ مې مه خرابوه منجن ماما ډېرې مزناکې ویډیوګانې ستاسو او ستا هغه وخت چې خراب شوی او ته چې د پلار دغه ته به وستې وي حکیم له نو ویډیو زموږ د کتونکو ته لږه پلی کړه چې لږ وخاندي یا لکه صدقوزیا یو ګیلاس اوبه خو راوړه اخه دادا دا دې در وړم دادا دا والا یا لکه صدقوزیا په دې اواز دې څه وشو دادا مړی مې خرابه ده زه دا پاسه صدقوزیا چې حکیم له دې بوځم څوک دی حکیم صاحب کور شته نه نشته راځه که نه وا اوسې دا وا منجن ماما والله ډېره فاني ویډیو وه او یو پکې بل هم زموږ د کتونکو ته وښیم مړه چې لږ وخاندي نور به څه وی
څوک دی خوښ دي څوک دی خوښ دي څوک د ټولو څه نوم یې دی ایانور او ښایسته ده نو څه مور ته دې ویلي دي څه دې ویل مور ته رنګه به ده کوم ښه واه اوس نه دی خوښه ده او که بیا دې وروستو بله څوک خوښه شوه بیا نه خوښوم هغه زما به پخه خوښه ده خو بس هغې سره به ډېره زیاته مینه کوم واده ورسره کې نو واده نه بغیر خو څوک نه کوي نو وای زار ماشاءالله منجن ماما ډېرې مزناکې ویډیوګانې ستاسو ده نو ځکه ستاسو 1 ملیون فالوورس چې کوم دی پوره شو په ټیک ټاک باندې او یوټیوب چینل هم ماشاءالله ستاسو ښه روان دی نو راځئ چې اوس ستاسو دا یوه بله فني ویډیو وګورو چې دا کتونکي ډېر زیات خوشحاله شي لکه تا ته ویم انو ما ته څه وایي سد کوزي زه خو بوډا سر یم لکه دلته راشه نو زه تا ته هلک ښکارم سد کوزي پښتو نه پوهېږي که ان کوم درله پوهېږم سد کوزي اوهو پښتو کې درته لګیم یار نه دا د زمیزه ماشاءالله ډېره زړه راښکونکې ویډیو وه منجن ماما او دا راته ووایه منجن ماما تا ته چې کوم ځای کې دا رشکه کار پرېږدي نو ته دې رشکې ته څه وایې نو ته به هر ځای کې ما سره داسې کېنازو ګرانه یې که نه راته د ورځې در باندې 2000 خو ستا خرچه ده خو بیا هم ما ته هر ځای کې خرابېږي بې وفایي کوې را سره دا به څه کېږي واه ماشاءالله ډېره زړه راښکونکې ویډیو وه منجن ماما ستا ته چې دا بله ورځ پلار وړ ډبه وه تا چې ورته وي خیرمارې پلان کې ډینګي نو هغه ویډیو دې لږه موږ ته پلی کړه یا لکه سد کوزي ود کوله وکه اوهو کاکا سو غوبل در اغستې درړم که نه وایه څه چل دی یا سد کوزي ښه پوه شوم ورشه لکه یار څه ماتې پیسې یا څه وړو وغیرې یې راوړه وله ورک شمه ده لا دې یم خیر ما نه یم اوهو دادا نو تاسو بار ولې ولاړ یې دننه راځئ که نه واه اوس یې دا وخته وه ډېره زړه راښکونکې ویډیو وه منجن ماما راځئ ستاسو دا یو بله یو فني ویډیو ګورو ډېره ښکلې ویډیو ده ستاسو دا نو راځئ چې بله هم انجوی کړو یا سړیه ته ګوره ما سړو مینه اوس نه کې چې دا ولې و سد کوزي نو د مینه څه ته وایي تا خو ما له د زندګۍ شپېته کاله تباه او برباد کړه او که نه نو ته ګوره غوږ مې شته ولې نشته واه غاړه شته ومیل نشته واه لاسونه شته او بنګړي نشته واه پوزه شته او پیزوان نشته واه اوس یې دا وه زمام جیب شته او پیسې نشته سد کوزي لاسونه شته او ډانګې نشته سد کوزي چې دې سټ ته درله ونیسم او که نه منجن ماما دا ستا سره عدنان دی هلکه عدنانه ته زموږ د کتونکو ته ووایه چې دا باسې ګپي منجن ماما بله ورځ چې مونږ درغلي ستاسو خواله او مونږ ښه ګپ لګولی نو دا راته ووایه چې مونږ چې واپس بیا رالو نو بیا څنګه چلو غم کې د جانان د کلی سپو را سره و غپل دا څه منجن ماما سپو در سره هم جړلو نه مړه دا باسې ګپي منجن ماما تا چې د الیشا سره ګپ لګاو نو هغه ویډیو ته لږه موږ ته وښایه چې تا الیشا ته څه وې وما چې کوم دی نو تاسو دا ډول سره واده کوم هم نو دماغ به نه خرابې ښه ورانې خبرې به نه کوي او صحیح خبرې به کوي منجن ماما ډېره ښکلې ویډیوګانې دي ستاسو او ستاسو بلې یو ښکلې ویډیو کومه ده I know it's not. No. منجن ماما یو تپوس درته کوم که خفه کېږې نه دا نمرود خو ډېر زیات غټ کاپیر و نو چې ده به کار څه کوو یاره بچې داسې خاص علم خو یې راته نشته خو ما اورېدلي و چې دی په ابدا کې نوکارو یاره ګیمګار دی پرې دوه چته بلډینګ به څونه خرچه راشي یاره په دې ښکتني به 1.5 لاک راشي او په دې بهرني 50,000
یاره زه هم د ښکتنې په شړه کوله بس د بارانې ته جوړ کا خنو منجن ماما نور ګپ بیا ولګو کال به خامخا کې او ډېره زیاته مننه د کال کولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو ملګرو دا و زموږ نننی ویډیو. نو که تاسو تر اوسه پورې دا ویډیو نه لایک کړی نو لایک یې کې. که تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل چا نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کې. او ملګرو په کمنټس کې راته دا ضرور ووایه چې بل یو داسې ویډیو د چا سره جوړو. نو کتونکو تاسو سماله راکړئ اجازه چېرته چې مې خوشحاله او باد اوسئ د ځان ډېر زیات خیال ساتئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله فامان. सबा कुछ पदामान दे तोरा बुलबुल सबा कुछ पदामान दे तोरा बुलबुल औचे ना रोनो लगे उड़मा सबा कुछ पदामान दे तोरा बुलबुल सबा कुछ पदामान दे तोरा बुलबुल